په دې منافقینو کې په دې يهودو کې یو سړی نوم دی عبد الله ابن ابي ابن سلول. دا ډیر لوی منافق و. تقریبا دا د دې منافقینو مشر و، سردار و. نو دی راولاړ شو، یو وخت ایمان یې راوړی. ایمان یې راوړی، یو څو عمر مسلمان و، خدا ایمان هم صرف مازی اظهار د ایمان یې وکړي، حقیقي ایمان یې نو راوړی. شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیاتنا دا مسلمانانو د ګټې د پاره یا د مسلمانانو د ایمان د حفاظت د پاره الله جل جلاله دا راواستوله د پاره د دې چې د مسلمانان بیا خطا نوځي. نو نصیحت دی، وعظ دی او پند دی او یو د عبرت کیسه ده. په دې منافقینو کې په دې يهودو کې یو سړی نوم دی عبد الله ابن ابي ابن سلول. دا ډیر لوی منافق و. تقریبا دا د دې منافقینو مشر و، سردار و. نو دی راولاړ شو، یو وخت ایمان یې راوړی. ایمان یې راوړی،
یو څومره مسلمان و خدا ایمان صرف مازی اظهار د ایمان وکي حقیقي ایمان نو راوړي اسلام چې راوړي نو بیا برته دی مرتد سو کافر سو نو بیا د ایمان واوښتي او باندې دا جوړ کړل ویلې زما او دغه بني قریظه او د بني نذیر چې د دوی قبيله د يهودو وی ډېری غټي قبيله وي په دغه وختو کې چې دوی وسیدله مدینه منوره کې د ویل ولزما دغه يهودو سره چې دا یو قوم بني نذیر نوميږي او یو قوم قریظه نوميږي زما د دوی سره قسم او حلف دی په خوا به د عربو کې د اصطلاح د عربو یو اصطلاح به درته بیان کړم هغه د اصطلاح په عربو کې چې یو کمزوري قوم به وو نو هغه به د زورور په بغل کې بواړه والا نو بیا به قسم سره وکي دا دواړو دا زورور او کمزورو پر دې باندې به قسم وکي ویلې ولکه پرتابه چې چا حمله کوله زدي کومک کوم او کستا د چا سره جنگو زستا سره کومک کوم دغه رقم کې زما سره یو چا جنگ کوي ته زما دفاع کوي یا زما د یو چا سره جنگ زما به مدد او کومک کوي نو قسم یې پر دې باندې سره وکي صرف مخلص شو به نو دغه یو زورور قوم به یو به کمزوري قوم به نو بس دا کمزوري دې زورور پسند چې بیواړه والا په دې قوم کې نو بیا به چا حمله نه سو پر کواله ځکه پر دې کمزوري قوم حمله هغه دای څه ولا پر دې زورور قوم باندې چې حمله وکي او جنگ سره وکي نو خلکو به بیا ځانونه جن ساتله عربو ټولو کې دا اصطلاح مکه مکرمه کې هم دا اصطلاح و مدینه منوره کې هم دا اصطلاح و نو په دې مدینه منوره کې پنځه قوم وسیدل پنځه قوم کې دوه قوم د انصار و چې یو ته اوس ورته ویل کېدل بل ته خزرج ویل کېدل دا دوه قوم د انصار و درې قبيله د يهودو وسیدل یو قبیله چې هغه د بني نذیر قبیله ورته ویل یو د قریظه قبیله ورته ویل کېدل یو د قینوقاع په نامه باندې دا درې قسمه چې د يهودو نو دا پنځه قومه دا غټ قومونه وسیدل نو داسې د نورو اطراف وڅڅه قومونه به شاید پکښې کې و خدغه يهود چې بیا وزان ته و دا بیا د درې پښې و بنو نذیر بنو قریظه قینوقاع دا درې قبیلې وي دغه قینوقاع قبیله چې و دا لږ کمزورې و دا قینوقاع قبیله دا لږ کمزورې و نو دغه قینوقاع قبیله د بنو نذیر او د قریظه سره دا قسم وکي و دې يهودو ته ویل ولکه پر تس باندې چې عمله کوله زموږ در سره ولاړ او کسته د چا سره جنگو موږ په دې جنگ کې در سره زو صرف مخلص او دوی ته وایي ورکه پر موږ باندې بیا چې عمله کول تاسو به موږ دفاع کوو او تو سیر قسم یې پر دې باندې سره وکړي د يهودو خدا د دوی هغه مخکنی قسم و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت لانه دی کړی دا مخ کې دوی دا قسمونه سره کړی نو د قینوقاع په قبیله کې عبد الله ابن ابي ابن سلول دا منافق پکښ پیدا شو چې دا مشر د دې منافقین دا تحریک چلاوي د دې د پاره چې د خپل مشرتوب ته ځان ورسوي لیکن هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکي نو د مشرتوب ختم شو نو د اسلام راوړي یو څو ورځې مسلمانو به تبلاړي کافر شو مرتد شو پیغمبر علیه السلام ته سویل ولزما دغه يهودو سره چې د یو قبيله یو پښه د بني نذیر ده او بل د قریظه او د زما د دوی په مابینس کې زموږ د دوی په مابینس کې قسم دی
نو موږ به د دوی دفاع کوو، دوی به زموږ دفاع کوي، موږ به د دوی کومک کوو، دوی به زموږ کومک کوي. نو دا ستاله نه ده معلومه چې دا ستا دین کامیاب شي ناکام شي، نعوذ بالله مختګ وکي نه وکي، سبب وروره بیا یو مشکل ماته پیښ شوی. دا خو زمانه ده، دا خو ورځې او شپې دي، کله یو کامیاب وي کله بل کامیاب وي. نو زه ایمان نسم راوړل، ځکه زما ډیر باور او اعتماد نعوذ بالله پر تا باندې ډیر نسته، یا ستا پر دین باندې مې ډیر اعتبار نسته. ځکه کېدای شي څومره به وي څومره بعده به برته دا ستا سلسله دا به کمزوري شي، نو بیا به زه د دې بني نظیر سره به څه کوم، د قریظه سره به څه کوم، نو خو بیا زما سره جنګ کوي. نو د دې په خاطر باندې اسلام پرېښود. یو بیا په دوی کې عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه، هغه بیا ټینګ مسلمان شو. هغه هم دا قسم سره کړی و د دې خلکو سره، د يهودو سره. عباده ابن صامت رضی الله عنه يهودو ته ویل ورزما کومک وکوي، ز تاسو کومک کوم، که پر ما باندې حمله کېدل تاسو به مې دفاع کوي، که پر تاسو باندې حمله کېدل زه مو دفاع کوم. هو ته سید کله چې دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رالی او قرآن رالی، حکمونه رااله، عباده ابن صامت رضی الله عنه هغه د دوی قسم ورپری شوی ولته پیژ خپل مکار پیژ نور زستی سره انډیوالی نه کو، قرابت نه سره کو. نو دین تراوا ورته اسلام تراوا ورته د دغه دوه ډلو په مابین کې چې دا څم مسلمانان سول او څه پر خپل کفر یا پر منافقت باندې پاتې سول، الله جل جلاله دغه آیاتونه ورته راوستوله چې واوري ای مؤمنانو چې تاسو ایمان والایست، وعام مؤمنانو ته الله جل جلاله دا خطاب کوي، وعام مؤمنانو ته. دا څنګه دي چې اوازي یو څو کسانو ته دی او یو څو کسانو ته نه دی، وټول عالم اسلام ته وایي چې تاسو یهود او نصارا د ځان د پاره دوستان مګنی. سرمه په خلاصيږي کنه، د ځان د پاره دوست مګنا، دارکم دوستی او دارکم قرابت، لکه تاسو چې خپل په مابینس کې زله کوي، لکه مؤمنان چې خپل په مابینس کې مینه لري، محبت لري، ژوند لري، معاشره لري، زندگی لري، دغه رقم تاسو د يهودو سره ژوند مکوي، تاسو د نصاراو سره د رقم ژوند مکوي. دا ګوره یو شرعي مسله ده، دې مسله کې تاسو باید سر خلاص کی. عربي اصطلاح کې یو ته موالات ویل کیږي، یو ته مدارات ویل کیږي. د عربي یو اصطلاح ده. موالات هغه و محبت ته ویل کیږي، و دوستی و قرابت او انډیوالی ته ویل کیږي. مدارات هغه صرفي و راکړي ورکړي ته ویل کیږي، چې خرید و پروش، رانیول، خرڅول عربي کې. نو الله جل جلاله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دواړه دا وایي چې تاسو د ټولو کفارو سره، که يهود دي که نصارا دي که غیر دي که غیر دي، مدارات سره کوي، موالات مو ور سره کوي. معنا دا رانیول خرڅول دا ور سره کوي، ځکه د بعضو شانو تاسو ضرورت وي د دوی سره موجوده وي، نو تاسو دا غو سره نسی. بعضی بیا د شان وي چې تاسو سره موجوده وي، د دوی ورته ضرورت وي، تاسو بیا پر دوی باندې خرڅوي. رانیول او خرڅول سره کوي، لیکن خو مینا محبت مور سره کوي، د کفارو سره مینا محبت مکوي. په پیژې کنه. نو دلته صراحتا الله جل جلاله دا دوه قوم ذکر کړی دي، لکه يهود دي او نصارا دي. وای ګوري دا د ځان لپاره دوستان مګنی، دا د ځان لپاره محبوبین مګنی. خپل په مابینس کې تاسو محبت کوي، دوی خپل په مابینس کې محبت کې استای سره محبت نه کوي. هغه ورځ شرایشي د لاستنګي د ابد لاس درې لکی د غیب دی आवाज پر میدان باندې پریږدي،
بیا به محبت نه در سره کوي. نو تاسو خو مسلمانان یاست، وی مسلمانان خپل په مابینځ کې مینه کوي، محبت کوي، رشتہ دي سره کوي. د کافر سره دی مینه نه کوي، د کافر او د يهودي او د نصاراو سره دی مینه نه کوي، محبت دی نه ور سره کوي. دا د الله جل جلاله حکم دی. ځکه وی دا کفار خپل په مابینځ کې سره دوستان دي. يهودو نصارا خپل په مابینځ کې مینه لري، محبت لري، او تاسو خپل په مابینځ کې نو تاسو د دوی سره دا موالات مو ور سره کوي، معاشره او ژوند مو ور سره کوي. معنا ادا ده معاشره مو ور سره کوي، ژوند مو ور سره کوي. ولا تعاشروهم معاشره الاحباب، و دې ژوند مو ور سره کوي لکه ته چې د یو چا سره مینه او محبت لري، دا غ سره چې څنګه ژوند کوي دا چې ژوند د يهودو د نصاراو سره تاسو مکوئ. او بیا وای کچا دغه دوستی ور سره وکړه، محبت ور سره وساتي، مینه ور سره وکړه، معاشره او ژوند ور سره وکي، نو دا سړی هم داسې دی لکه يهودي، دا سړی هم داسې دی لکه نصراني. کې مینه ور سره درلودله، محبت ور سره درلودي، نو بیا نو دی دا هغه د ډلې څخه دی. الله دې مشتاق وساتي. مشتاق خود ازمج اکثریت یا د عام مسلمانان، بیا عام حکمرانان، هغه اعتماد پر خدای باندې نه وي، اعتماد پر کافر او پر يهودي او پر نصراني باندې دی. ولی دوی د يهودو د پاره یا د کافر د پاره هغه کارنامه کوي چې هغه د اسلام مخالفه وي، یا د کافر د خوشاله کېدو د پر هغه کارنامه کوي چې هغه مؤمنان په خوابدي سي او کفار په خوشاله سي. او ظاهرا دا ښکار کړی وي چې هغه زه مسلمان یم او زه د مسلمانانو سره ژوند کوم. دا ژوند دا اس په در باندې نه خوري. اعمال محبت د زړه مینه دا باید د کافر څخه انسان وګرځي. ځکه د زموږ ډیر خلک دا وایي وي موږ د مثلا د مؤمنانو د طالبانو معنا موږ ته چشرا کړی دي، علماو موږ ته چشرا کړی دي. زموږ مینه د چا سره ده؟ د کافر سره ده. محبت مو د کافر سره ده چې هر شي جنو غواړو هغه راکوي. الله جل جلاله څه فرمایي؟ وای دا ستاسو دا فکر دی، ستاسو دا ګمان دی کدی چې الله به فتح راوړي، بیا به د مسلمانانو کامیاب شي، بیا به په هغه وخت کې تاسو څه کوئ چې دا مسلمانان الله کامیاب کړي، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ نو الله جل جلاله توصیه کوي و دې خلکو ته چې خپل ایمانونه مه خرابوي. مستهم وایي او عام مسلمانانو ته هم وایي، حکمرانانو ته هم وایي، و هر چاته الله جل جلاله دا فیصله او دا حکم کوي. اوس وایي الله جل جلاله یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دي. ګوره قید ایمانو سره پروتي مؤمنانو ته خطاب دی. لا تتخذوا تاسو منسی اليهود، یهود تاسو منسی والنصارى او نصارى تاسو منسی اولیاء دوستان منسی. معنا اعتماد ما پر کوا پر دې خلکو باندې، باور ما پر کوا، معاشره ژوند داسې ما ور سره کوا لکه تاسو د مؤمنانو سره چې ژوند کوي. بعضهم بعضی دغه یهودو د نصارا او اولیاء بعض، دا دوستان د خپل په مابینځ کې د بعضو دي. ستاسو سره هیڅ کله دوستی او مینه او محبت نه لري. ومن يتولهم هغه څوک چې تولا او تصرف وکړي منکم ستاسو څخه، د دوی سره مینه وساتي، د دوی سره محبت وساتي، ژوند د دوی سره وکړي، د دوی په خاطر باندې مسلمانان خوابدي کوي، نو فإنه پتاکیک سره دغه سړی چې دا د اسلام پر ځای د کافر سره، د مسلمانانو پر ځای د کافر سره مینه کړې وي،
نو منهم دغه کفار څخه دی په ورځ د قیامت به الله د دوی سره را پورته کوي الله دې موساتي ان الله فتحقیق سره الله جل جلاله چې دی لا يهدي هدایت نکوي القوم الظالمین هغه قوم ته چې هغه ظالمان وي چې ظلم پر خپل ځانو باندې پر موالات د کفارو کړي پر محبت د کفارو کړي وي فترا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبوینه فترا هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دا وخت کې زموږ مؤمنانو ته خطاب دی فترا تبوینه الذين كسان بوینه فی قلوبهم چې پزړو کې د دوی مرض وي مرض معنا منافقت وي ایمان کامل نه وي یسارعون دوی بډیر چابوکی کیوی فیهم په دغه موالات کې د يهودو دکا چې ګوري بیا به امریکا تکللی چې ګوري بیا به روس تکللی چې ګوري بیا به د چین په قدمو کې پروتي کنه دا زموږ مسلمانانو ته وایي یسارعون فیهم دی بډیره چابوکی کې په دې موالات کې چې امریکا راز خوابه دی نشي امریکا راز خوابه دی نشي برتانیا انګریزیان راز خوابه دی نشي میاش پر میاش باندې د زموږ حکمرانان روان ویالته سجدي او امریکا ته لګوي د خدای پر ځای باندې یسارعون فیهم چابوکی کوي چابوکی دغه د خموجه پسترګو باندې وي او څوای یقولون دغه منافقین وایي نخشا مجبریج ان تصيبنا دائره چې مشتدی یو مصیبت ورسیږي یو غم دی ورسیږي دا نه چې د پلانې خاص عمله را باندې وشي دا نه د پلانې خاص عمله را باندې وشي د پلانې خاصه عمله را باندې ونشي یقولون دغه منافقین وایي چې دا جر زغلی ودی کفارو ته سجدي ودی کفارو ته لګوي نخشا و مجبریج ان تصيبنا چې مشتبه ورسیږي دائره معنا یو داسې یو نظام براسي چې بیا به موږ ته سره جلا کی یعنی وسله به د دې کفارو سره بځان یو ځای کومه دی وسله د وخته دا الله جل جلاله دغه خلق چې دا پزړو کې د وخته ایمان نیوي او ظاهرا د مسلمانان وي دا ښکار کوي د خلکو ته په دغه عذابو یا په دغه مصیبتو باندې چې الله دلته یې پریوچا باندې مصیبت راولي نو بیا د کافر په لمن کې فروت وي الله دا مشتشکار کوي چې کم یو ټینګ مسلمان دی پر خپل ایمان باندې درېږي او څوک د ایمان څخه اوړي دا مشت الله ښکار کوي الله جل جلاله ورته فرمایي فعسى الله نجديد چې الله جل جلاله ان ياتي بالفتح چې الله به فتح باندې راتګ وکي په فتح باندې فعسى الله نجديد چې الله جل جلاله دې ان ياتي بالفتح چې راتګ دې په فتح باندې وکي نو ګوري مدینه منوره کې يهود وسیدله ټول یې بسواخستله کنه مدینه منوره د يهود خالق کړل کنه مکه مکرمه کې فتح رااله کنه کفار ټول پر ګوندوس ولا کنه دغه رقم سر روان نور ملکونه نیم دنیا نیم نړۍ مسلمانان ولا کنه فعسى الله ان ياتي بالفتح شل کال ګوره امریکایانو پر طالبانو یا پر افغانستان باندې حمله کوله کنه فعسى الله ان ياتي بالفتح الله فتح راوستله کنه الله دارته وي او زموږ باور په دې شلو کالو کې پر طالب باندې نو پر امریکا باندې الله د فتح راوسته دا خو الله پسترګو باندې دا خو مشتاسوینو چې الله د پسترګو او مشتراو شواله دا یو او امر من عنده یا بد الله جل جلاله له طرف یو بل امر برایس بل امر داو چې جا د مدینه منوره کې چې دا څه يهود و الله جل جلاله امر دا ورته وکي چې ټول د مدینه ثواب اس غزا مور سره کو جنگ مور سره کو په زور په سواخ جنگ نه دی سوي جنگ داسې نه دی سوي چې مسلمانانو دوی محاصره کړله شاوخه پراو ګرځیدل مسلمانان دوی په خپل
کلاو کې نه نوته د يهود ډېر چمباز وزیمړي د وخت څخه ودوی ته د معلومېدله نو د میاشتو خوراکي به د وخت ذخیره کولې نیوی به راوړلې هغه زړې به استعمالولې د میاشتې خوراکه تقریبا یادې ونیمي ول خدای نه کړده ک چیر د شو جنگونه نه و د وخت څخه د دوی د رسم د رواج دي نو دوی به دغه ذخیره جوړولې ول ک چیر یو وخت داسې پیښه وسوله نو به دا مشتفاغه وختو کې بیا په شبانه راشي نو دوی چې په کلاو نه تر دروازې ټینګه په ځان په وتاړلې لوی دیوالونه و برجان درلودل و دي برجانو ته هغه ښکاریان مخې ژول چې هغه غشي ولنده و نو مسلمانان نږدې نه سو ورکړلې نو مسلمانانو بیا دا وکړه چار طرفه پر دوی باندې راو ګرځیدل پر دوی چې راو ګرځیدل 15 شپې تقریبا محاصره و نو دوی دغه يهود چې محاصره و بنديان و نو بیا دا چې بیا ورسته الله جل جلاله امر ورته وکي چې تاسو یې درختي وروري به چې مسلمانانو د درختو پر یبلو باندې شروع وکړه باز د دوی زړونه وختله بس دوی کې پزړو کې وهم ول وی دی بیر ول وی دله بس را شو کېدله دوی تسلیمیدله او پیغمبر علی السلام ته او امر من عنده هغه امر د الله جل جلاله له طرف د او چودی په واخستله نو سلاوی جناو ګرځولې د دوی سره چې هغه غشي ولندې و توري وی هر څه چې ودای ټول جناو ګرځول دوی دغه خلیل لاسب سی واخستله او ابل ورځ الله دې زموږ مسلمانانو باندې رحم وکړي بیا پتیر پر دې حکمرانانو الله دې پزړو کې د ایمان جذبه پیدا کړي د حکمرانانو ابل ورځ د يهودو و سعودي عربستان ته دا ویلې و ولها غزموږ نکاګان داغه وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت خبره ورته کوي و زموږ نکاګان چې د مدینه منورې څخه په زور او خیبر ته وشړل سواله او بیا د خیبر او شام ته وشړل سواله د هغه پور بلا تاسو را کوي و سعودي عربستان ته ویل دا بغیر زیچاره ته ویل الله دې رحم وکړي بس زموږ د مسلمانانو حالات ډیر کمزوري دي وخت پر کمزوري باندې را روان دي زموږ هغه حکمرانان خو مشوره و د عام مسلمانان موږ کم یو د يهودي چم نه دی کړي کم یو د نصراني چم نه دی کړي او بیا ته چې موږ کښینو چې يهود الله دې تبا کی نصارا الله دې تبا کی کافر الله دې تبا کی شراوی او کافر ته کوو لیکن خو اعمال مدنن او د باندې ټوله د يهودو دي ایا د کافر دي پیشین مراواخه زنان مراواخه کورو کې مو معاشره او ژوند راواخه په بازار کې مو ژوند راواخه د ازما استاد خلک چې دا معاملې کوي رخصو والا ډریوران موټروانان ټکټروانان دا موږ یو هم د کتاب موافق دا معامله نه ده کړې رخصو والا هم هغه په ډریوري باندې رخصه چلی لزر و 2000 و 15000 په خي و دغه تور کی واغه مالک ته درخصه والا او دا پیسې ورته حرام دي هم واغه ته حرام دي هم د عمل چې دی هغه حرام دي لیکن موږ د دې سره راګرځو او شرایو و يهودو ته کوو شرایو و نصاراو ته کوو تجارت مو په سود باندې دی ابل رضی اشاره ته ویله د اجي سوپی سړی دی ورزموږ په مارکیټ کې دا معامله روانه ده زموږ په مارکیټ کې ول دا معامله روانه ده د ملیشیا او د اندونیزیا څخه غوړی راځي اډبی والا غوړی د لیلا په نامه کتا سو اډبی لیدلی بیغه ټشل لیټر ولس لیټر د لیلا دغه خلک را ولاړی چې الته 2-3 رقم غوړی جوړیش په د اندونیزیا او ملیشیا کې دغه لیلا غوړی چې دی دا په دغه کمپنیانو کې په دایو کمپنی کې ام لیلا جوړیږي ام دا نور جوړیږي لیکن خدای لیلا غوړی یو څه خوندور دی دا نور یو څه کمزوري دي دوی را ولاړی چې دا کمزوري شي الته اډر ورکې دا کمزوري جوړ کی چې دلته بارډر تراور چې د بیا دغه اشتکران د لیلا لګولې دغه اشتکر جن خراب کړه اشتکر پر ولګي بیا دغه مسلمانان دي د ان دون جری اجانم دي ار ورځ دوی دي په دغه اجد دوی مختور شي چې دوی ار ورځ رواني واشته په دا امرود دوی مختور شي چې دوی روان وي دغه اجان سایبان د لوی جری دغه سوپیان د تسبیح پلاس کی دا د عمل کوي
چې دغه د ډبو دغه زوړ اشتکر جنواړي دا نه وي د لیلا له پر ولګي بیا د لیلا په قیامت باندې 150 روپۍ پکښ پاتېږي په د انامه خرڅي مبلین والا ورسو ګوره د اړو کې مبلین دي دا تور سوځلي مبلین دي سره راټولوي بیا برته دلیز ما اوسه په پښتوناباد او په سمنډي او په دغه علاقو کې دغه رقم مشنان ورته یشي دي کیمیکل برته په ګډي صفاکیه برته په نو باندې خرڅي شدا څنګه مسلمان دي ډوډۍ راواخه وړو والا مين تورسه دغه وچ ډوډۍ سکروټي دا برته اخی په دې غنم برته ګډي ستا په پارسل کې برته تا تر استي ته بر ما او ته برته جنانیس نو او برته مشک شینو شرایو وچاته کو يهودو ته کو چې خدای يهود تبا کې اول خو موږ تباہی حق لرو خو موږ تباہ او برباد نور ته څه کې چې په نور به سزغله دا د وړو والا حالات دا وړو والا حالات ورج والا د چین څخه وسې ورکم په لشتکان ورج راځي میکس دا په دې باندې غړي دغه کوم ورج چې دا شورج دي په دې غړي په ما او ته په لشتکان خوري میوه والا تورسه په خدای یو عجب دنیا سوال عجب مسلمانان سوال په خدای د سری کې پر ایمان دی په والله پر اسلام په خدای کې دی دا خلک زی ایران ته د ایران څخه چې دی هغه پستی رانیس دا پستانه ده البته په د ایران کې ډیره کړل کیږي دا ایران کې دا پسته چې ده هغه یو څه غټه ده یو څه میده ده د دې غټي پستی یو رقم قیامت دی دا میده پسته چې ده دا بیا بل رقم قیامت یا کتا سره دلی وی یو رقم پسته چې وی هغه د خله وازوي هغه پخوي او یو رقم چې وی هغه بیا دا شوی چې هغه بند پسته وي دوی راولاړي 15 سیره دا شپسته کوي یو سیر چې دی هغه دا کمزوري ورګړي دا کمزوري به ارزانه ده اذان اوس په زراو کیلو دی څوک ګوري ته ګوري کې زه ګورم ګونی دا ډکه ده نو بس دا ورګړوي ابا چرای وړله دلته پر ما او تا باندې خرڅي دا زما استاد مسلمانانو حالات چین تولار سره کپړې دي داغه زموږ مسلمانان ماته ویلي دي و زما سره په کمپنی کې شی داغه شی دي لیکن دا ورته وایي اجي صاحب خونو د چین کاروباري دي اجي صاحب خونو بس روان دي واز کیږي اجي صاحب خونو د چین کاروبار کې هر ورځ د عمره او سعودي ته د دې د پاره روان ماته په خپل دا ویلي دي ول په کوم ځای کې چې موږ دا کپړې جوړو ولغه چنایانو قسم په خدای راته وایي وتی مسلمانان څومره منافقین خلک یاست خدای چنایانو راته وایي ما ورته مال ولي ولدا غستې دغه اجسه ورشه بسترګ برته د اسره وشو په ګوتې ولدا سي اجسه نه دی مالوه ولدا ترالی دغه ټکر غوښتي ولدا تار نه دی ولدا دوه تار ور کم کلیږي کمزوري ک او قیامت هغه قیامت دی دا زموږ د مسلمانانو حالات دا ټکر دی چې جوړوم چې ته جوړې یو رقم دی چې زه جوړوم بیا بل رقم دی دا د مسلمانانو حالات ولا الله دې مستعسی دغه حالات څخه وساتي وای او امر من عنده یا به یو داسې امر د الله جل جلاله له طرف راځي په یصبحو بیا به دوی وګرځي جعلا ما پراغ باندې اثر فی انفسهم چې دې پزړو کې پټوي چې موالات کفار سره دي نادمین بیا به ټول پښیمانه پر دې خپل اعمال باندې قسم په الله پښیمانه وکړو بیا کوم دنیا کې غلط قدم کښې شوی دومره پښیمانه به بیا په مخ تراشي چې بیا به د پښیمانه حد باندې وي زو دې خلکو ته همیشه دا وایم ومدې عمل مکو چې بیا سبا په پښیمانه او یا سبا په هغه عمل باندې بیا د الله په حضور کې بیا مختور یو الله دې مددي اعمال وساتي دا الله را توي وي په زړه کې زړونه ټینګ وساتي پر ایمان باندې پر اسلام باندې رزقم د الله له طرف دی ژوندم د الله له طرف دی مرګم د الله له طرف دی کافر هیڅ نشي درکواله قسم په الله د ټول دنیا کفار کسر یو ځای شي چې الله دې مرګ نه راوستره وجل کېدای سو کوم الله د ژوند اراده نه وکړي د دنیا ټول ډاکټران بیا ما وته د مرګ راګرځوي
نو بیا موږ ولې ایمان خطا ولې موږ د اسلام د لاسه ورکړو هغه د دې شي په خاطر چې هغه د دنیا د 15 ورځو عارضي په خاطر بد ويقول وبوي الذين كسن امنوا چغو ایمان وړي دي اهؤلاء ایا دغه منافقین الذين كسانوا اقسموا چې دوی قسمونه خسل بالله پر الله جل جلاله باندې جهد ايمانهم پټینګو قسمو باندې دا منافقین چې براله مسلمانانو ته به قسم واخستي والمستاو سره ولاړ در سره ټینګ در سره ولاړ لیکن چې هغه وخت کې با زید د غراله د عملی و د براله کرا به ځان وست دا چې بزان خطا کی قسم بیا اخستي ول انهم دغه منافقین چې دي لمعکم اخاما خاص سره دي ستاسو سره په کومک کې ستاسو سره دي او په ایمان او په اسلام کې ستاسو سره دي الله جل جلاله فرمای حبطت اعمالهم برباد سوي دي عملونه د دوی حبطت برباد سوي دي اعمالهم عملونه د دوی زکا چې دوی به دا قسم اخستي قسم به ځای او یا به المنزونه کول د مسلمانانو سره غل منزونه به ځای فاصبحوا دوی به وګرځي خاسرین دوی به تاوانیان وګرځي په دنیا او په آخرت کې به دوی تاوانیان وګرځي د دنیا تاوان به دا وی چې الله به رسوا کی چې دا منافقین دي لیمیز الخبيث من الطيب پاکو شب الله شو بد به الله سره جلای کی او آخرت کې بنو به عذاب الله جل جلاله دوی تورکی و معنی الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه